په کابل کې ملي دفاعي پوهنتون ته څیرمه ځوانمرګه برید. کورنۍ چارو وزارت وایي په دې پیښه کې 6 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. نتیجه این حمله تروریستی 2 تن از افراد ملکی شهید میشه و 8 تن دیگر زخم برمیداره. همچنان در این حمله تروریستی انتحاری 4 تن از نظامیان نیز شهید میشه و 5 تن دیگرشان زخم برمیداره. په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو د مذاکراتو پای ته رسیدل. سرچینې وایي وسلوالو طالبانو د اوږدې مودې لپاره د تاوتریخوالو پر کموالي هوکړه کړې. افغانستان خلک او نړیواله ټولنه راووځي او امریکایان باید زر تر زره که غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او دوی له افغانستان څخه ووځي باید هغه قرارداد چې تیار شوی ده هغه امضا کړي. او د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر له زرو واوښت. د خپرېدو اندېښنو یې د چین اقتصادي وده هم ټکنۍ کړې ده. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1492 هجري لمریز کال د سلواغې 22 او د 2020 میلادي کال د فبرورۍ 11 نیټه ده. د هم پوره خبرونه ویان سید ادریس سادات. په کابل کې ملي دفاعي پوهنتون ته څیرمه په ځانمرګي برید کې 6 تنه وژل شوي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار 15 ناحیې کې د مارشال فهیم ملي دفاعي پوهنتون دروازې ته څیرمه ځانمرګي برید کې د 2 ملکي وګړو په ګډون 6 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي تر یاده پیښې وروسته په سیمه کې له چاودېدونکو توکو یو بل ډک موټر هم نیولی. په همدې حال کې ولسمشر غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید غندلی دی. حامد کرزي ویلي چې دغه برید د سولې او ثبات په زیان دی او سولې ته د رسېدو یوازینۍ لار تفاهم او مذاکرات دي. کابل تر څه مودې نسبي امنیتي وضعیت وروسته د سه شنبې په سهار د یوه ځانمرګي برید شاهد و. سهار شاوخوا 7 بجې د پلازمینې کابل 15مې ناحیې اړوند قمبر څلورلارې سیمه کې د مارشال فهیم ملي دفاعي پوهنتون قرول ته څیرمه ځانمرګي برید د کابل ښار د آرامۍ فضا وتروړله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار 15مه ناحیه کې د ملي دفاعي پوهنتون قرول دروازې ته څیرمه ترسره شوي ځانمرګي برید کې د 2 ملکي وګړو په شمول 4 د ملي اردو منصوبین وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. نتیجه این حمله تروریستی 2 تن از افراد ملکی شهید میشه و 8 تن دیگر زخم برمیداره. همچنان در این حمله تروریستی انتحاری 4 تن از نظامیان نیز شهید میشه و 5 تن دیگرشان زخم برمیداره. نیروی پلیس از ساحه یک متربه نیز کشف و خنثی کرده. امشب ساعت 7:15 بود که یک انفجار بسیار خلاص رخ داد. د ملي دفاع وزارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې برید کې 4 د ملي اردو منصوبین او 1 ملکي وګړي وژل کېدو سربیره 15 پوځیان او 1 تن ملکي وګړی ټپیان دي. د پیښې ځای کې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي وایي دا څوم ځل دی چې په دې سیمه کې د ملي دفاعي پوهنتون دروازې ته څیرمه بریدونه ترسره کیږي چې د متضرره کېدو سربیره دوی ته تلفات اوړي. دوی وایي یا د پوهنتون له دې ځایه انتقال شي او یا د خلکو ته ځواب ورکړل شي. کسایی که از اون طرف می آمدن و ما گفتن که چندین جسد در اونجا افتیدگی بود. چند فایر شده بود. صدای فایر از جور نشنیدیم. صدای انتحاری خیلی وحشتناک بود. کلگی تر شده بود، دایره زده شده بود و در موقع اصلی هم نبودیم چی گپ است و چیز کابل از دیگه. دقیقاً ساعت چند بود؟ وقتی نماز صبح بود. رستیم از اینجا ضرر را ما میبینیم، شیشای خانه به ایمان میمانه، اطفال از ما مثلا اینجا زخمی و چیز میشه. چندین جای دیگه داره، میتونه راه دیگه داره، میتونه راه دیگه جای دیگه بکشن همین قراول جور بکنن. با واقعیت ما در همین 3-4 بار است
از ما شیشای به ما نمیمانه، یا ما مردم از اینجا جا بتن یا همین قراول خدا یا انتقال بتن جای دیگه. ولسمشر اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه برید غندلی دی. د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتر څخه په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د کابل نننی برید د سولې او ثبات په زیان دی او سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره تفاهم او مذاکرات بولي. په کابل کې پر ملي دفاعي پانتون ته څیرمه دغه ځانمرګی برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو د مذاکراتو د نتایجو په نهایي کولو بحثونه کوي. په کابل کې ملي دفاعي پوهنتون ته څیرمه ځانمرګی برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې ویل کیږي د طالبانو محلي قومندانانو په قطر کې خپلو استازو ته ویلي چې د خبرو دوام له کومې پایلې پرته د دوی حوصله ختمه کړې او دا به په پسرلنیو عملیاتو کې د دوی د جنګیالیو په مورال ناوړه اغیزه وکړي. په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پای ته رسیدلي خو امریکایي لوری د هوکړې لاسلیک ته چمتووالی نه ښیي. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د روانو مذاکراتو په وروستي پړاو کې وسلوالو طالبانو د اوږدې مودې لپاره د تاوتریخوالو کموالی منلی دی. ویل کېږي چې دغه هوکړه د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم منلې، خو امریکایي پلاوی د ټرمپ لخوا تایید ته په تمه دی. په ورته مهال په دوحه کې د سولې مذاکراتو له جریانه باخبره کسان وایي د وسلوالو طالبانو پوځي مشرانو د قطر دفتر له غړو غوښتي څو د سولې روان بهیر ژر یوې پایلې ته ورسوي، ځکه دا ګونګ وضعیت د جګړې په لیکو کې د دوی د جنګیالیو پر روحیه بد اغیز کوي. دوی وایي وسلوال طالبان داسې انګیري چې امریکایي پوځیان د سولې مخالف دي او دغه هوکړه ځنډوي. دوحه کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي ترمنځ لسم پړاو مذاکرات چې ظاهرا د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي خبرې وي پای ته رسیدلې ګڼل کېږي. د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د مذاکراتو له جریان څخه یوې باخبره سرچینې کابل نیوز ته وویل چې طالبانو له امریکایي پلاوي سره په وروستیو مجلسونو کې د اوږدې مودې لپاره د تاوتریخوالي کموالی منلی دی. سرچینه وایي چې د سولې نهایي شوې توافقنامه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له لوري هم تایید شوې، خو امریکایان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید ته په تمه دي. دوحه کې د طالبانو او امریکا مذاکرات تمام شوي دي. طالبانو د اوږدې مودې لپاره د تاوتریخوالي کموالی منلی دی. د سولې نهایي شوې هوکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له لوري منل شوې، خو امریکایان اوس په تمه دي چې د ټرمپ له لوري تایید شي. په ورته مهال دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو له جریانه باخبره کسان وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د مذاکراتو جریان له اوږدېدو خپلو سیاسي مشرانو ته شدیده نارضایتي ښودلې ده. دوی وایي چې د طالبانو پوځي قومندانانو په قطر کې خپلو استازو ته ویلي چې د سولې خبرې ژر یې بې نتیجې ته ورسوي، ځکه د خبرو دوام له کومې پایلې پرته د دوی زغم نور ختم کړی او دا به په پسرلنیو عملیاتو کې د دوی د جنګیالیو پر مورال ناوړه اغیزه وکړي. زما په خیال د امریکې او طالبانو خبرې ورو ورو یو منطقي انجام طرف ته تلونکي دي. البته تر اوسه د دې خبرو د واضح کوم خدوخال نشته ده او داسې نه بریښي چې طالب امریکا د امریکایي قواو د وتلو قرارداد پرته د دې چې یو واضح تصمیم ولري چې د افغانستان راتلونکی حکومت شکل پکې خوندي وي، د افغانستان امن پکې خوندي وي. دغې نه پرته فکر نه کوم چې امریکایان داسې یو قرارداد امضا کړي چې هغه بیا د دوی دپاره په تاریخي ډول سردرد جوړ شي. د سولې له مذاکراتو باخبره کسان وایي چې د طالبانو په سیاسي او پوځي مشرانو کې اوس دا فکر پیدا شوی چې امریکایي پوځیان د سولې مخالف دي او په لوی لاس دا هوکړه ځنډوي. دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې مذاکراتو پای ته رسیدو په تړاو څرګندونې داسې مهال دي چې دلته په کور دننه د ولسمشرۍ ټاکنو نتایج هم په پرلهپسې توګه ځنډول کیږي او داسې هم ویل کیږي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې بهرني کمیشنران د سولې مذاکراتو د نتیجې لپاره د انتخاباتو بهیر ځنډوي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو پوځي مشران وایي د سولې مذاکراتو له اوږدېدو اندېښمن دي.
د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د خبر له مخې د وسلوالو طالبانو پوځي قومندانانو د قطر دفتر له مشرانو غوښتي څو د سولې خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسوي، ځکه د دې وضعیت نور د دوی زغم ختم کړی او دا به په پسرلنیو عملیاتو کې د دوی د جنګیالیو پر مورال اغیز وکړي. د وسلوالو طالبانو لوړپوړو چارواکو ټلګراف ته ویلي د خلیلزاد او وسلوالو طالبانو په وروستۍ لیدنه کې ملا عبدالغني برادر له امریکایي لوري غوښتي چې دغه بنبست نور پای ته ورسیږي، خو خلیلزاد د سلا مشورو لپاره ترې 48 ساعته وخت غوښتی. دوحه کې د طالبانو او امریکا مذاکرات چې ظاهراً پای ته رسیدلي ګڼل کیږي، د طالبانو پوځي مشران یې له اوږدېدو او مبهم وضعیت نه ناراضه شوي دي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د جګپوړو طالب مشرانو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو پوځي مشرانو د قطر دفتر غړو ته ویلي چې ژر تر ژره مذاکرات یوې نتیجې ته ورسوي، ځکه دغه وضعیت د پسرلنیو عملیاتو لپاره د دوی د جنګیالیو روحیه تضعیفوي. یو جګپوړي طالب چارواکي ټلګراف ته ویلي چې دوی نور د وخت ضایع کول نه غواړي. موږ نور نه غواړو چې له هدف او نتیجې پرته پر خبرو اترو وخت ضایع کړو. زموږ نظامی قومندانانو پر ملا برادر فشار وارد کړی څو له امریکا سره دغه خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسوي، ځکه پسرلی نږدې دی او د دې وضعیت دوام د جنګیالیو روحیه ضعیفوي. د تېرې جمعې په ورځ چې د امریکایي هیئت او د طالبانو د مشر ملا برادر اخوند ترمنځ کومې خبرې شوې دي، په هغې کې د طالبانو مشرانو د امریکایي هیئت نه غوښتي دي چې د خبرو ځنډېدل او د خبرو اوږدېدل د دوی لپاره نور د تحمل وړ نه ده. باید زر تر زره د خبرو چې کومه پروسه ده د دې یو حل راوځي او د دغه ګنګس حالت نه طالبان، د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه راوځي او امریکایان باید زر تر زره که غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او دوی له افغانستان څخه ووځي، باید هغه قرارداد چې تیار شوی ده هغه امضا کړي. په ورته مهال دغه ورځپاڼه زیاتوي چې د طالب استازو او خلیلزاد په وروستي مجلس کې ملا برادر د دې بنبست ماتولو لپاره خپله هڅه کړې، خو خلیلزاد له امریکایي چارواکو سره د سلا مشورو لپاره ترې 48 ساعته وخت غوښتی دی. دوحه کې د طالبانو یو مهم غړي ټلګراف ته ویلي چې طالبان اوس د امریکا دې ځواب ته په تمه دي. ملا برادر د دوشنبې په ورځ له خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل تر څو دغه بنبست مات کړي. خلیلزاد له طالبانو 48 ساعته وخت غوښتی څو د دوی غوښتنو په اړه امریکایي لوري سره سلا مشورې وکړي او دوی ته ځواب ورکړي. دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې مذاکرات داسې مهال پای ته رسیدلي او نهایي بلل کیږي چې د سولې له خبرو باخبره سرچینو کابل نیوز ته وویل چې تر اوسه د امریکا له لوري د سولې هوکړې د لاسلیک لپاره هیڅ ډول چمتوالی نه دی ښودل شوی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا وایي سیاسي ګوندونو له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مختلفو طرحو پر منسجم کېدو کار پیل کړی. ګلبدین حکمتیار وایي له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون درې مطرح ټاکنیز ډلې پر ګډې طرحې کار وکړي څو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ګډ دریځ او سیاسي اجماع جوړه شي. حکمتیار وایي د سولې ټینګښت لپاره باید طالب جنګیالي د پوځ په لیکو کې جذب شي، زندانیان آزاد او یو داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې په یوه خبري ناسته کې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یاد حزب له لوري چمتو شوې طرحه اعلان کړه. د ګلبدین حکمتیار د دې طرحې پر اساس حکومت باید طالب جنګیالي د ملي پوځ په لیکو کې جذب، زندانیان آزاد او داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي. تعهد صادقانه تمامی جناح‌های درگیر بر چند مطلب، توافق بر آتش بس و مراعات جدی و صادقانه آتش بس، آزادی بلا قید و شرط همه زندانیانی که به دلایل حالتهای نظامی و سیاسی به زندان کشانده شد، ادغام افراد مسلح مخالفین مسلح دولت در نیروهای امنیتی. د حزب اسلامي مشر ویل له طالبانو سره د سولې لپاره ګڼې طرحې وړاندې شوې، خو وایي اوس مهال سیاسي احزاب د دې طرحو پر منسجم کېدو کار کوي.
نوموړی وایي د مذاکراتو لپاره باید د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون درې مطرح انتخاباتي ټیمونه کار وکړي څو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ګډ دریځ او سیاسي اجماع رامنځته شي. رأي صوم عملي سهل وآسان فقط است که سه مجموعه انتخاباتی تیم دولت ساز، تیم ثبات و همگرایی، تیم صلح و عدالت اسلامی که تقریبا همه شخصیت‌های تاثیرگذار، گروه‌ها و نهادهای مهم را مطرح را احتوام می‌کنه. این سه مجموعه به شمول مجموعی که بر محور رئیس جمهور قبلی آقای کرزی جمع شده و کذالک میتواند در کنار او قرار بگیره. د حزب اسلامي مشر له طالبانو سره د خبرو لپاره پر اوربند ټینګار د سولې پر وړاندې د خنډ رامنځته کېدو په معنا بولي او وایي د اوربند په ګډون ټول مسایل به په بین الافغاني مذاکراتو کې حل شي. ګلبدین حکمتیار ټاکنیزو کمیسیونونو ته خبرداری ورکړ چې که خپلې پرېکړې د قانون پر اساس ونه کړي نو پر وړاندې درېږي. موږ په وار وار تاکید کړی چې د حل یوازینۍ معقول او مشروع لار دا ده چې په دغو لانجمنو محلونو کې بیا انتخابات وشي. د قانون حکم هم دا ده. قانون په صریح الفاظ وایي چې په کوم محل کې انتخاباتي جرم وشو، اساس وسایل مفقود شو، اسناد و مدارک له منځه لاړل، هلته د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې بیا انتخابات وکړي، مجدد انتخابات وکړي. د حزب اسلامي مشر د افغانستان په تړاو د جو بایدن څرګندونې غیر مسؤلانه بولي او وایي افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې چې یو ملتي او په خپل منځ کې هیڅ ستونزه نه لري. په غزني ولایت کې د نسکور شوي امریکایي الوتکې سپرلی له وسلوالو طالبانو سره دي. نږدې 2 اونۍ دمخه په غزني ولایت کې د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي الوتکې تر نسکورېدو وروسته په تازګۍ سره العهد په نامه لبنانۍ ورځپاڼې ویلي دي الوتکې چې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارې مامورین لیږدول په غزني ولایت کې تر نسکورېدو وروسته وسلوالو طالبانو دغه سپرلی له ځانه سره بیولې دي. یاده ورځپاڼه لیکي چې تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزي ځواکونو قمندان جنرال کینت مکنزي هم افغانستان ته پټ سفر کړی ده. ورځپاڼه همداراز د وسلوالو طالبانو د ادعا پر خلاف زیاتوي کله چې الوتکه نسکوره شوې وسلوال طالبان سیمې ته ورغلي او په نښته کې د راغورځېدل الوتکې 2 سپرلی وژل شوي او یو شمېر نورې چې د CIA مهم مامورین دي له ځانه سره بیولي دي. د سولې لپاره د ملي او واحده طرحه جوړه شي. د سولې گفتمان تر عنوان لاندې جوړه شوې غونډه کې یو شمېر ګډونوالو وویل چې په کور دننه د پر یوې داسې طرحې کار وشي چې همه شموله وي او له حکومته غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د له خپلو شخصي تمایلاتو تیر او پر ملي طرحې له سیاستوالو سره توافق ته ورسیږي. دوی د بلخ پخواني والیت محمد نور د سولې پر طرحې هم خبرې وکړې او د سولې لپاره یې د همه شموله او واحده طرحې پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. دوی وایي د واحده طرحې په اساس له وسلوالو طالبانو په مذاکراتو کې به د افغان لوري دریځ قوي وي. د سولې په اړه د افغان سیاسیونو لخوا د بیلابیلو طرحو له وړاندې کولو وروسته یو شمېر سیاسیون او مدني فعالان وایي چې سولې لپاره باید یو واحده طرحه رامنځته شي. په کابل کې د سولې لپاره د ځوانانو فیډریشن لخوا د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د سولې په طرحه د ملي ډیالوګ تر عنوان لاندې بحث ترسره شو چې په دې بحث کې له حکومت او سیاسیونو غوښتنه وشوه څو له خپلو ګټو تیر او پر ملي طرحې کار وکړي. من فکر میکنم که توحید نظریات مهم است. جانب حکومت هم باید از خودخواهی های خود کنار بیاید و بپذیره که روند صلح یک روند ملی است. در این روند ملی همه صدایش مهم است. دغه مدني فعالان او یو شمېر سیاسیون پر یوې همه شموله او ټولو ته د اعتماد وړ طرحې په جوړولو ټینګار کوي او د سولې لپاره د عطا محمد نور طرحه یوه جامع طرحه یادوي. دوی وایي د سولې لپاره باید داسې یو واحد ادرس موجود وي چې له طالبانو سره په قوي موقف خبرې وشي. ما تفصیل باندې وکتله ډېره جامع طرحه ده، ډېره ښه طرحه ده، هم ملي اړخونه، هم بین المللي اړخونه، هم سیاسي اړخونه، هم امنیتي اړخونه دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. پکې موضوع این است که در هماهنگی و تفاهم
با سایر گروه هایی که در طرح کار کردن و نظریات دارن توحید شود طرحها. در غیر از او بدترین وضعیت میفهمین چی وقت خواهد بود که ما در میز مذاکره بریم. په کابل کې د عطا محمد نور لخوا د سولې لپاره دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې له دې وړاندې هم ګڼو سیاسي احزابو د سولې لپاره طرحې وړاندې کړي دي. اندېښنې دا دي چې د سولې لپاره متعددې طرحې به د بین الافغاني مذاکراتو بهیر پیچلی او له ستونزو سره مخ کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان 9 ولایتونه د سختو ورښتونو شاهد دي. د یاد وزارت در وړاندې د هوا پیژندنې ادارې مسؤلین وایي د هیواد په 21 ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل شوی چې دا مهال 9 ولایتونو کې واورې او باران نه وریږي. په ورته مهال یو شمېر عام خلک وایي اړوندې ادارې باید له مخکې د ممکنه زیانونو د جبران لپاره تدابیر ولري. خو چارواکي وایي په ځینو ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو اټکل هم دی، خو دوی ورته لازم تدابیر نیولي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان اکثره ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهدان وي. د دې وزارت اړوند د هوا پیژندنې ادارې مسؤلین وایي چې په 21 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی دی. دوی زیاتوي چې اوس مهال د افغانستان 9 ولایتونه کابل، دایکنډي، روزګان، زابل، غور، فراه، بامیان، بدخشان، هلمند او کندهار ولایتونه د واورې او بارانونو شاهدان دي. دوی وایي چې په نننیو ورښتونو کې په دایکنډي ولایت کې 3 تنه وژل شوي او شاوخوا 20 تنه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې دوی ټول لازم تدابیر په ولایتونو کې د ورښتونو او ممکنه سیلابونو په برخه کې نیولي دي. اکنون که دوباره شاهد بارندگی ها و برفباری ها هستیم، در ولایت دایکنډی متاسفانه تعداد 20 تن از هموطنان ما مجروح شدن از اثر همزمان برفباری و بارندگی و برفکوچ و 3 تن هم شهید و در ولایات ارزگان، زابل، کندهار، هلمند، غور، بادغیس، فرا، بدخشان عملا بارندگی و برفباری جریان داره و برای از اینا هم آمادگی های لازم گرفته شده بر اساس اون پلان زمستانی. و کابل، دایکنډي، ارزګان، زابل، غور، بامیان، بدخشان، هلمند، کندهار او فراه ولایتونه دا مهال د ورښتونو شاهدان دي. میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر، سرپل، هرات، فاریاب، بادغیس او خوست هغه ولایتونه دي چې پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل دی. په ورته مهال عام هیوادوال وایي د سیلابونو او سختو ورښتونو د ورښت په اړه باید حکومت جدي تدابیر ونیسي څو خلکو ته ځاني تلفات وانه وړي. ما من حیث شهروند یک کشور از ادارای زیرب خواهان هستیم که در ارتباط با وضعیت آب و هوا و کمک های اولیه را بر مردم ما مد نظر بگیرن. خدای نخواسته نشه که کدام آسیبی بر مردم ما پیش نیاید. مخکې د پلازمینې کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم اړوندو ادارو ته خبر ورکړي او د احتمالي مالی او ځاني زیانونو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت اړوند د هوا پیژندنې ادارې مسؤلین په داسې حال کې له سختو ورښتونو څخه خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم مرکز او ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او د هم څو بهرني خبرونه. په چین کې د کرونا ویروس له امله د وژل شویو کسانو شمېر 1014 تنو ته رسېدلی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون وایي د دوشنبې په ورځ د دې ویروس له امله 103 نور کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې په چین کې د دې ویروس مثبتې پیښې هم 43 ته رسېدلې دي. ریپورټونه وایي د دې ویروس د خپرېدو اندېښنو او له دې کبله غځېدلو رخصتیو د چین اقتصادي وده هم ټکنۍ کړې ده. بانکونو ویلي چې تر 300 ډېرو کمپنیو ترې په قرنطین شویو ښارونو کې د دوی د کارخانو د تړل کېدو له کبله په چارو کې د ځنډ د مخنیوي لپاره څه باندې 8 میلیارد ډالر پور غوښتی دی.
بیجینګ دا نه مني چې د امریکایي کمپنیو اسناد او معلومات دي هک کړي وي. د چین بهرنی چارو وزارت وایي د دې هیڅ ملکي او پوځي مامور په سایبري اغلا او د سوداګریزو اسنادو په هک کېدو کې لاس نه لري. چین له دې هم شکایت لري چې کمپنۍ ډېر وخت د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تر سایبري بریدونو مداخلو او څار لاندې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت رسما د چین د پوځ 4 غړي په 2018 میلادي کال کې د ایکویفاکس په نوم د امریکایي کمپنۍ د اسنادو په پټولو تورن کړي دي. ایرانیان د دې هیواد د اسلامي انقلاب یو 40مه کالیزه نمانځي. د ریپورټونو له مخې تهران او نورو ښارونو کې لسګونه زره کسان واټونو ته راووتل او پر امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلو یې د مرګ شعارونه ورکړل. ایرانیان سږ کال د انقلاب کالیزه داسې مهال نمانځي چې له واشنګټن سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترنګلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پلازمینه تهران کې د خلکو یوې سترې ناستې ته په خبرو کې واشنګټن سره اختلافاتو ته په اشارې وویل چې د سیمې بل هیڅ هیواد ښایي د دوی په څیر د امریکا متحده ایالاتونو د سختو اقتصادي بندیزونو ته تاب نه وای راوړی. روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان. ښه